د امام ابو حنیفه په نوم دغه دارالایتام د CBS په مالي ملاتړ او د میزان خیریه بنسټ له ادرسه د پکتیکا مرکز ښرنې د امام ابو حنیفه په دیني مدرسه کې د سیمې د یتیمانو د پالنې او روزنې لپاره د 10 میلیونو افغانیو په ارزښت جوړیږي. د میزان خیریه بنسټ استازي وایي چې یا دارالایتام به د کتابتون، روغتیايي کلینیک او د لوبغالي ترڅنګ نورې اړینې اسانتیاوې هم ولري چې په راتلونکو 2 کالو کې به یې رغښتي چارې بشپړې او د یتیمانو لپاره به روزنیز فعالیت پیل کړي. د دارالایتام پروژه د میزان خیریه بنسټ د ادرس نه په پکتیکا ولایت مرکز شرنه کې تطبیقیږي. دغه مالی لګښت د دې پروژې د CBS یا کیرینګ بای شیرینګ له خیریه بنسټ له ادرس نه څنګه د ساوث افریقا یو خیریه بنسټ ده دغه ادرس نه د دغه پروژې مالی ملاتړ کیږي. تقریبا د دغه بودیجه شاوخوا 10 میلیون افغانۍ ده. د پکتیکا والی د میزان خیریه بنسټ له استازو مننه وکړه او زیاته کړه چې په پکتیکا کې د یتیمانو د پالنې لپاره د داسې مرکز جوړېدل یو ښه لاسته راوړنه ده او موږ ته لازمه ده چې د ټولو یتیمانو ښه پالنه ترسره کړو. موږ که د شهیدانو یتیمان ویرو، د شهیدانو کونډې یېروو، د هغوی ورارې یېروو، د هغوی بورې او د هغوی مندې یېروو، نو دا به له شهیدانو سره ستره جفا وي. الله جل وعلا شانه د افغان ملت د دې نه وساتي چې د شهیدانو بچیانو د هغوی له کونډو سره جفا وکړي. ځایي خلک او دیني عالمان د یتیمانو د روزنې لپاره دا یو ښه اقدام ګڼي او له نورو مرستندوی بنسټونو غواړي چې د یتیمانو د پالنې ترڅنګ دي د کونډو میرمنو لپاره هم د حرفوي زده کړو په برخه کې کار وکړي ترڅو د نورو له مجبوریت خلاص وي. مثال د موږ څومره کونډې دي د هغو لپاره یو پروګرام جوړ شي، د هغو د آینده د مستقبل لپاره یو پروګرام جوړ شي. مثال اوس په نورو ولایتو کې دي قالینې جوړوي، د موږ زنانه وي دي کونډې دي هغه قالینې جوړوي، یا مثال خیاطي کې. نو په دې خاطر چې موږ دلته کونډې یو د مظلومان غریبان خلک زنانه دغسې ناستې دي، نو په دې خاطر باندې همداسې یوه مؤسسه په کار راسي د موږ ولایت ته راسي. د ویلو ده چې په پکتیکا کې د لومړي ځل لپاره د یو خیریه بنسټ له لوري د یتیمانو د پالنې لپاره داسې اساسي ودانۍ جوړیږي.